السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عبدالرحیم میاخیل د لغمان نه پوښتنه کړې. پوښتنه یې دا ده چې د یو چا پسې چټي خبرې کول چې هغه نفر کې دا خبرې او دا افعال موجود نه وي او خلک یې ورپسې کوي، دا څومره ګناه لري؟ الله رب العزت په خپل کلام کې فرمایي: ولا یغتب بعضکم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب الرحيم. الله فرمایي او تاسو کې د بعضې د نورو بعضو غیبت نه کوي. آیا ستاسو یو کس دا خوښوي چې د خپل مړ ورور غوښه دې وخوري؟ دا خو تاسو ناخوښه ګڼئ. د الله رب العزت نه وویریږئ. یقینا الله رب العزت ډیر توبه قبلونکی او مهربان ذات دی. نو که یو څوک د خپل مسلمان ورور غیبت کوي، بهتان نه غیبت، هغه داسې ده چې هغه مسلمان ورور د ده مړ دی او دا لګیا دی د هغه غوښې خوري. همدارنګه الله رب العزت فرمایي: ولا تقفو ما لیس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الله رب العزت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي او ته مور پسې کېږه هغه پسې چې کوم تا ته علم نه وي. یقینا د اورېدلو د طاقت نه، یعنی د غوږونو، او د لیدلو د طاقت نه، یعنی سترګې، او د زړه ټولو په باره کې به پوښتنه کولی شي. الله رب العزت به د آخرت په ورځ د دې ټولو نه پوښتنه کوي. نن ورځ چې ته یو مسلمان ورور پسې بد وایې، او حال دا کم بد چې ته هغه مسلمان ورور پسې وایې هغه دا نه دي کړي، د آخرت په ورځ به د الله رب العزت په حضور کې ته څه جواب وایې؟ د دې ژبې نه به د الله پوښتنه کوي. همدارنګه د ترمذي حدیث دی. راوی د حدیث حضرت سفیان بن عبدالله رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي: قلت یا رسول الله صلی الله علیه وسلم حدثني بأمر أعتصم به قال قل ربي الله ثم استقم. قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا. حضرت سفیان بن عبدالله رضی الله تعالی عنه فرمای: ما عرض وکړه چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته داسې یو کار وښیه چې زه ورباندې مضبوطیا سره عمل وکړم. نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وفرمیل چې ووایه زما رب الله دی، بیا په دې مضبوط ودرېږه. قل ربي الله ثم استقم. چې کله دې د الله په وحدانیت باندې اقرار وکړه، بیا د الله په اوامرو په احکامو عمل کوه، او د کومو څیزونو نه چې الله رب العزت منع کړي د هغو نه ځان وساته. حضرت سفیان بن عبدالله رضی الله تعالی عنه فرمای: ما ورته ویلې چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما دپاره د ټولو نه خطرناک شی کوم یو دی چې تاسو ورباندې زما په باره کې ویریږئ؟ نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپله ژبه ونیوله او وی فرمیلې چې دا نو ژبه ډیره خطرناکه ده چې ته دروغ چا پسې تړې او هغه کړنې یو چا پسې ته تړې چې هغه ترې خبر نه دی او هغه غریب په خپل ژوند کې ترسره کړي نه دي. همدارنګه د ترمذي حدیث دی. راوی د حدیث ابي سعید خدری رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان تقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: کله چې بني آدم سبا کړي
نو د ده ټول اندامونه ژبې ته زاری کوي او ورته وایي چې د الله تعالی نه زموږ په باره کې وویرېږه، ځکه چې موږ ستا سره یو، یعنې ستا تابعداري کوو. نو که ته صحیح وي موږ به هم صحیح یو، او که ته کږه شوې نو موږ به هم کاږه یو. همدارنګه د مسلم حدیث دی. راوی د حدیث حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال: اتدرون ما الغیبة؟ قالوا الله ورسوله اعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمای چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل: آیا تاسو ته معلومات شته چې غیبت څه شی دی؟ صحابه و کرامو رضی الله تعالی عنهم عرض وکړه چې الله او د هغه رسول ته د دې ښه معلومات شته. نو محمد رسول الله وفرمایل چې ستا د خپل مسلمان ورور داسې یادول چې هغه یې بد ګڼي، یعنې خپل مسلمان ورور داسې یاد کړي چې هغه یې بد ګڼي. په صحابه و کرامو کې چا عرض وکړه: یا رسول الله ستاسو خیال څه دی که زه څه د مسلمان ورور په حق کې ووایم او هغه عیب یا نقص زما مسلمان ورور کې وي؟ نو محمد رسول الله وفرمیل چې ته څه ووایې او هغه عیب او یا نقص د ستا مسلمان ورور کې وي، نو تا د هغه غیبت وکړه، او که دا پکې نه وي نو تا ورباندې بهتان ولګوه، او بهتان د غیبت نه هم لویه ګناه ده. همدارنګه د ابو داود حدیث دی. راوی د حدیث حضرت انس رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: لما عورج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې محمد رسول الله فرمایي کله چې زه معراج ته بوتللی شوم نو زه په یو قوم باندې ورغلم چې د هغوی نوکونه د تنبې وه، یعنې د اوسپنې ول، او په هغې به خپل مخونه او سینې سیرې کولې. ما ورته ویلې: ای جبرائیله دا څوک دي؟ جبرائیل علیه السلام راته وفرمایل چې دا هغه خلک دي چې د خلکو غوښې به یې خوړلې او د هغوی په عزت پسې به شوي ول، یعنې یا به یې د هغوی غیبت کوو یا به یې تهمت کوو. الله دې موږ ترې وساتي. ټول جهان رسول الله د حسن د هر وخت تورې باران رسول الله، باران رسول الله. سمسور دی پرات لوسو ټول جهان رسول الله د حسن د هر وخت تورې باران رسول الله، باران رسول الله. د وخت دی د هجر په دردونو مبتلا یم، د وخت دی د هجر په دردونو مبتلا یم، دردونو مبتلا یم. دردو تمی سکون یه هم درمان رسول الله د حسن د هر وخت تورې باران رسول الله، باران رسول الله. سمسور دی پرات لوسو ټول جهان رسول الله د حسن د هر وخت تورې باران رسول الله، باران رسول الله.